د شریعت غږ راډیو درنو قدرمنو او زړه ته راتېرو اورېدونکو سلامونه، مینه او پیرزوینې مې ومنئ. په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ اوسئ، د صحت جامې به مو پر تن وي او د الله جل جلاله په درکړو نعمتونو به شکر ګزاره یاستئ او د خپلو راډیوګانو ترڅنګ به ناست استئ او د ستور مزل خپرونه به راسره یو ځای اورئ. په همدې هیله همدا شیبه ستاسې د خپلې خوښې ستور مزل خپرونه پیل شوه. د نن خپرونې کوربه مو بیا هم د تل په څېر زه عمران الدین نیکمل یم. درنو او قدرمنو اورېدونکو، نن درته د ستور مزل په خپرونه کې د سلطان نورالدین محمودزنګي د داستان یا ناول 22مه برخه دراوروم. خو وړاندې له دې چې د 22مې برخې د نشر ورپرانیزم، لومړی ورځمه د تېرې برخې وروستۍ جملې دراوروم چې تېره 21مه برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. خو درنو او قدرمنو اورېدونکو، یوه هیله او ارزو له تاسې هم لرم چې دا خپرونه راسره د نور خپرونو په څېر تر پایه پورې واورئ او ما یوازې پرېنږدئ. تاسې د سلطان نورالدین محمودزنګي د داستان یا ناول په تېره 21 دوی درې واړه برابر هم هلته څملول. ما ته یو کس وویل چې د دې درې واړو د کفن د فن انتظام به زه وکړم، ځکه چې دوی مظلومین دي او د دوارغام د نقاب پوشانو په لاسو وژل شوي دي. خو دا کار اوس شونی نه دی. زه به دا مړی له ځانه سره کور ته یوسم او د شپې به یې دفن کړم. خلک یو یو د هغه ځای ولاړل. هغه د خدایه ویریدونکی شخص او دا مړی واغستل. عامر غربي مړ را ژوندی دی، د خپل اس په لور راغی. زړه یې غورځېدلی و، ځکه هغه چې د کوم ځوان مړی کتلی و هغه د صدراعظم ملک شادر مشر زوی و. ملک شادر قاهرې ته د راتلو په وخت کې خپل درې واړه ځانمن له ځانه سره راوستلي و. د هغوی مشر علي و او همدا علي نن د هغه د سترګو تر مخ ووژل شو. درنو اورېدونکو، تاسې واورېدل چې تېره 21مه برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. 22مې برخې ته له دې جملې څخه دوام ورکوو. امیر غربي یو ځل بیا د دارالوزارت په لور د تللو هڅه وکړه، خو ناکامه شو. هغه به چې په هر سړک ورته نو نقابپوشان به یې تر سترګو کېدل. د قاهرې نه بیرون ټولې لارې تر اوسه پرانیستې وې، خو امیر نه غوښتل تر هغه وخته پورې ښار پرېږدي تر څو چې د ملک شادر په اړه یې اخري خبر نه وي ترلاسه کړی. د همدې ستومانتیا په وخت کې د یوه سرای په لور مخه کړه. د سرای پته ورته د سعید الساده یو نوکر ورکړې وه. امیر غربي چې سرای ته ورسېد نو هلته د پښو د ایښودو ځای هم نه و. څو قافلې د تللو لپاره تیارې وې، خو د ښار د نامعلومه حالات په خاطر خپل سفرونه ځنډولي وو. د دې ترڅنګ هغه قافلې چې ښار ته راننوتلې هغوی د سرکاري سپرو له اړخه بدرګه کېدي او تر سرای پورې رارسول کېدي، او دا تاکید ورته کېده چې تر څو چې حالات خراب وي د سرای نه د وتلو هڅه ونه کړي. امیر غربي خپل ځان د مسافر په څېر په یوه کوټې کې ځای کړ. په همدې کوټې کې 3 کسان لا د مخه پراته وو. دې خلکو نوي مسافر امیر غربي ته ښه راغلاست ووایه او 4 واړه په خبرو سره شول. د دوی د خبرو موضوع د مصر اوسني کړکېچن حالاتو. یو مسافر د امیر نه وپوښتل، آیا د مصر د اوسني حالات سره کومه دلچسپي لري؟ امیر غربي ورته په کراره سره وویل، د مصر او د دې هېواد د سیاسي حالاتو سره زما همدومره تعلق دی چې همدا اوس زه د قاهرې په یوه سرای کې د بندي په څېر پروت او د حالاتو د سمون لپاره دعا غواړم. یو مسافر ورته وویل، ته خو ماشاءالله ډېر دلچسپه او ذهین ځوان ښکاري. موږ ستا په غم کې له تا سره پوره شریک یو. بس داسې وګڼه چې
موږ ټول په یوې کښتۍ کې سپاره یو. زما دغه دواړه ملګري د یوې قافلې سره د شام په لور روان دي، خو د قافلې تګ ځنډنی شو. زه د سکندریې څخه د خپل ورور سره د کتلو لپاره راغلی وم. زما ورور د خلافت په حرم کې د میلمستون د ساتونکي په څیر دنده اجرا کوي. د خلافت د حرم د نامه په اورېدو سره د امیر غوږونه پورته شول. ته خو د خلافت حرم ته ورتللی شي، څوک دې مخکې خنډ کېږي نه؟ مسافر چې په عمر کې د امیر نه لږ څه مشر او په ډېره سلیقه سره یې خبرې کولې، ورته وویل لارې چا بندې کړې دي. امیر غربي ترې یو ځل بیا وپوښتل او د ځواب لپاره یې غوږونه ونیوه. سم د لاسه یې اواز راټیټ کړ، هو هغه دورغام بل چا؟ محترمه څه زمانه راغله، د غلامانو هم وزرونه وشول. ما اورېدلی دي چې هغه خلافت د حرم داروغه دی او اوس غواړي چې صدر اعظم شي. هو بلې قدرمن اورېدونکو، امیر غربي لږ څه په احتیاط سره ورته وویل، وروره د دې ځای وزیر اعظم خو اوس ملک شادر دی، هغه څه کوي؟ مسافر ورته په کراره سره وویل، ملک شادر لږ څه کمزور انسان دی، هغه د سعید والی و، نه پوهیږي چې څه فکر به یې کړی و چې په قاهره یې حمله وکړه او دلته یې په دارالنظارت باندې ولکه وکړه. هغه ته دا فکر کول پکار و چې کله یې صدر اعظمي خپله کړې وه نو تر ټولو لومړی به یې باید تر ټولو ستر اغزی دورغام لرې کړی وای. دا هم شونې ده چې دورغام لومړی د صدر اعظم سره ملګرتیا کړې وي او بیا یې وروسته بغاوت ته ملا تړلې وي. د امیر غربي د دې ځواب نه مسافر حیران پاتې شو. ته خو رښتیا هم چې د ډېر ښه فکر خاوند دی، ستا په راتګ باندې زموږ دا بند په خوشحالۍ باندې بدل شو. ته چیرې د تللو اراده لري؟ امیر غربي ورته په مات زړه ځواب ورکړ، زه هیڅ چیرې نه ځم وروره، په ما او تاسو کې دومره توپیر نشته. زما ورور د ملک شادر سره قاهرې ته راغلی و، خو د هغه د راتګ نه تر اوسه پورې د هغه په اړه معلومات ترلاسه نه شو. زه د همدې معلوماتو په خاطر د ملک شادر سره د کتلو لپاره راغلی یم. مسافر ورته په غمژنه توګه وویل، الله دې ستا ورور خوندي وساتي. د دورغام برکې ډلې د دارالوزارت خښتې په خښتې وهلې دي. په ټول ښار کې د دورغام نقابپوشان ګرځي را ګرځي او ان تر دې پورې ویل کېږي چې ملک شادر د محل نه په تیښته پښې سپکې کړي دي، خو تر اوسه پورې دا خبره چا تایید کړې نه ده. امیر غربي نور هم اندېښمن شو. دا خبرې دې چیرې اورېدلې دي؟ مسافر ورته وویل، د سرای مالک د ټول ښار او محلاتو نه ښه خبر دی. د سرای مالک دا خبره کوله چې د ملک شادر مشر زوی په جنگ کې وژل شوی، خو هغه په خپله د هغه ځایه په تیښته وتلی دی، خو په محل باندې لا تر اوسه پورې د دورغام کسانو ولکه نه ده کړې او هلته ډېر سخت جنگ روان دی. امیر غربي په تذبذب کې ونښت. هغه په دې فکر کې شو چې که چیرې دا خبرې رښتیا هم وي چې ملک شادر ماتې خوړلي او تښتېدلی دی، نو بیا هلته په سرای کې د امیر تم کېدل هسې بېکاره و. ولې د سعید الساده کور ته ولاړ نه شي؟ ممکن نه چې ملک شادر هم هملته ورغلی وي. د سعید الساده حویلۍ ته د هغه د ورتګ یو بله ګټه هم وه. که چیرې هغه د سعید الساده ځای ته نه وی ورغلی نو هغه به د الساده څخه د نامعلومه ځای په اړه معلومات ترلاسه کړي تر څو هغه نامعلومه ځای ته ورشي او هملته د ملک شادر د راتلو انتظار وکړي.
ځکه د فتح او ناکامۍ دواړو حالاتو کې ملک شادر هرومرو د خپلو کوچنیانو د کتلو لپاره هلته ورځي. هره شپه یې څنګه چې وه هماغسې په سرای کې تېره کړه او سهار وختي د سریبان کوټې ته ورغی. هغه نور 3 واړه مسافر هم ورسره یو ځای ولاړل. یو مسافر د سریبان سره د عامر پیژندګلوي په دې الفاظ وکړه: دا زموږ دوست عامر غرضی دی. ماشاءالله ډېر پوه او علاقمند انسان دی. د دې یو ورور د مصر د صدراعظم سره یو ځای د سعودیانه قاهرې ته راغلی و، خو هغه نیکبخته قاهرې ته د رارسېدو وروسته خپلې کورنۍ ته هیڅ احوال نه دی ورکړی. دی د هغه په لټون پسې دلته قاهرې ته راغلی او ستا مرسته غواړي. هو بلې درنو اورېدونکو، سریوان تر یو وخته پورې عامر ته ښکته پورته وکتل او بیا یې ورته وویل: ای ځوانه، زه د خپل مسافرینو او دوستانو په خدمت کولو باندې خوشحالیږم، ځکه چې همدا د الله تعالی او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم ارشادات دي. اوس راته ته ووایه چې ورور دې د ملک شادر په عسکرۍ خدمت کې و او یا همداسې نوکر و. عامر غربي د دې پوښتنې په واسطه په یو بل کشمکش کې پرېوت. بالاخره یې وویل: زما مشر ورور د لیک او لوست خاوند نه و. پخوا یې د ملک شادر سره په پخلنځای کې کار کاوه او بیا یې په استوبل کې و. د سرای مالک ورته وویل: نو ځوانه، بیا خوشحاله اوسه. د دارالوزارت ټولو خدمتګارانو د داروغه دورغام اطاعت قبول کړی دی او د هغوی څخه یې هیڅوک نه دی وژلی، خو د دې تصدیق به 3-4 ورځې وروسته کیږي، ځکه چې دارالوزارت د مړو څخه ډک دی. کله چې دا هر څه پاک کړل شي نو بیا به معلومیږي. بله ورځ د سرای مالک یو بل ویرونکی خبر راوړ. هغه وویل: په دارالوزارت باندې داروغه دورغام خلکو ولکه کړې ده. د ملک شادر ټول ستر سرداران وژل شوي دي. د هغوی مړي هم پیژندل شوي دي، خو ملک شادر د خپل 3 واړو زامنو سره یو ځای د ساتونکي په سترګو کې د خاور واچولو سره سم د دارالوزارت نه غایب شوی دی. یو کس د سکندرې نه خبر را لېږلی دی چې ملک شادر په اسکندریه کې د خپل زامنو سره یو ځای موجود دی او قاهرې ته د بیرته راستنېدو لپاره ځواکونه راټولوي. د سرای مالک په خبرو کې تضاد موجود و. د ملک شادر د ټولو سردارانو وژل کېده شونی و، ځکه چې هغوی ټول د ملک شادر په دارالوزارت کې موجود و او کله چې د دورغام نقاب پوشانو په هغه ځای حمله کړې وي نو هغوی ټول به یې وژلي وي. خو د خپلو زامنو سره د ملک شادر د هغه ځایه د وتلو خبره مشکوکه وه. عامر د ملک شادر د مشر زوی مړی په خپلو سترګو کتلی او ممکن ده چې د هغه دغه 2 نور زامن هم په کوم ځای کې په جنگ کې په کار راغلی وي او یا چا نه وي پیژندلی. د امیر غربي لپاره دا خبره د ډاډ وړ وه چې ملک شادر ژوندی وتلی دی، ځکه که هغه وژل شوی نو هر چا به یې مړی پیژندلی و. هو بلې درنو اورېدونکو، په هر حال د امیر غربي لپاره اوس دلته په سرای کې پاتې کېدل هسې بیکاره و. د شپې خپل مسافر ملګري خبر کړل او ورته ویل: دوستانو، زه سبا سهار وختي د سعادیه په لور روانېږم. د دارالوزارت څخه چې کوم خبرونه را رسیږي هغه ډاګیزوي چې هلته هیڅوک هم ژوندی نه دی پاتې شوی، او که څوک ژوندی هم پاتې شوی وي نو هغه به د هغه ځایه تښتېدلی وي. زه بیرته په دې هیله ستنېږم چې زما مشر ورور به هم ژوندی تر کوره رسېدلی وي. ټولو د امیر غربي د ان تایید وکړ. د دې نه پرته هغوی نور څه
کولی هم نشو. په دې شپه تر ډېره وخته پورې دوی ناستو او ګپ شپې لګولو. امیر غربي د خپلو دغو دوستانو کیسې اورېدې او د خپل ځان په اړه یې هم کیسې کولې، خو په دې اړه احتیاط کاوه چې وایي صدراعظم ملک شادري او خیدې د شپې د ناوخته کېناستو په اساس سهار ټول ناوخته راپاڅېدل او د ډول اواز یې واورېد چې ویلې حکومت د پادشاه او د صدارت حکم د دورغام پخوانی قدر صدراعظم ملک شادر د خپلو درې واړو زامنو سره د قاهرې نه تښتېدلی دی. هر خاص و عام ته خبر ورکول کېږي چې هیڅوک دې هم د ښار نه د بیرون تلو هڅه نه کوي. هر څوک چې چیرې موجود وي د دویمې حکمه پورې دی همالته تم اوسي. د هېواد ټولې لارې او پولې متړلې دي. که هر څوک ملک شادر او یا د هغه اولادونه ژوندي یا مړه د وزارت پورې را ورسوي او یا د هغوی په اړه داسې کوم خبر راوړي چې د هغوی په نیولو کې مرسته وکړی شي، نو هغوی ته به معقول انعام ورکړل شي او په نظام کې به په رسمي لوړه دنده وګمارل شي. د شاهي اعلان د اورېدو سره سم امیر غربي په تبه اخته شو. د هغه مسافر ملګرو د هغه سره غم شریکي وکړه. امیره ته خو اوس هیڅ چیرې هم نشي تللی؟ امیر غربي ورته په غمجن اواز سره وویل هو. یو مسافر دوست خپل اند را څرګند کړ او ویل زما په اند چې د ملک شادر او د هغې د زامنو لټون کیږي. امیر غربي تایید وکړ خیال نه، بلکې په یقیني توګه همداسې ده. ستا خبره صحیح ده دوسته. د دې نه دا خیال ضرور را پیدا کیږي چې د محلاتو داروغه دورغام په وزارت باندې پورا ولکه پیدا کړې ده، خو تر اوسه یې په ښه په ځمکه نه لګېږي او د ملک شادر ویره پرې غالبه ده. بیا یې اخوا دیخوا وکتل او په ډېر ټیټ اواز سره یې ویل بالکل همداسې ده محترمه. یو شمیر خلک دا هم وایي چې ملک شادر د خپلو زامنو سره یو ځای د دمشق د سلطان په لور ورغلی دی. امیر غربي ټکان وخوړ دا خبره څوک کوي؟ مسافر ترې وپوښتل ولې د دې پوښتنه کوي؟ امیره آیا دا خبره غلطه ده او یا دا چې ستا په اند ملک شادر هلته د دمشق د سلطان دربار ته نشي ورتللی؟ امیر غربي ځواب ورکړ د دې ځواب دومره اسانه نه دی زما دوسته. موږ په فاطمي خلافت کې ژوند کوو او د دمشق سلطان د عباسیه خلافت منونکی دی. د فاطمیانو او عباسیانو ترمنځ ډېر پخواني اختلافات شتون لري، خو د دې مطلب دا نه دی چې فاطمیان او عباسیان په کومو نقاطو کې خپل منځي اتفاق نشي کولی. هسې خو په سیاست کې هر څه جایز دي، خو دمشق ته د ملک شادر وتلل ما ته ستونزمن ښکاري، ځکه چې د مصر حکومت د یورشلیم عیسوي ریاست ته خراج ورکوي او د یورشلیم پادشاه به هیڅ کله دا ونه زغمي چې د مصر په معاملاتو کې دمشق مداخله وکړي. نو که چیرې ملک شادر خوندي پاتې شوی وي نو هغه به د دمشق په ځای یورشلیم ته تللی وي، ځکه چې یورشلیم مصري حکومت تر فشار لاندې راوستلی شي او که وغواړي نو دورغام د وزارت نه لرې کولی هم شي. یو بل مسافر ترې وپوښتل امیر وروره زموږ هیواد خو آزاد دی، بیا ولې عیسوي ریاست ته خراج ورکوي؟ امیر غربي ورته په یخه سینې سره ځواب ورکړ ویل زما دوسته د دې ځواب هم همدا دی چې
په سیاست کې هر څه جایز دي. د مصر عوام د دې حقیقت نه دي خبر، خو حقیقت دا دی چې مصر د ډیره وخت راهیسې عیسویانو ته خراج ورکوي. د خراج په ورکړه کې که یو ورځ هم ځنډ راشي نو د یورشلیم نماینده د صدراعظم مرید خفه کولی شي او بیا د خراج نه پرته څه معقول رقم د رشوت په توګه هم ورکوي تر څو صدراعظم ترې خپل ځان خلاص کړي. یو بل مسافر ته دا خبره د شرم نه ډکه معلومېده او ویل دا خو د ډیر ذلت خبره ده، دا خراج بندېدلی نشي. امیر غربي ورته وویل کیدای شي که چیرې فاطمي خلافت او عباسي خلافت خپل اختلافات یوې خواته کړي نو نه یوازې خراج به بند کړل شي بلکې د مسلمانانو ټولې سیمې به په کومو چې عیسویان ولکه کړې ده هم بیرته د مسلمانانو لاسو ته ورشي. امیر غربي اوس په سرای کې بندي پاتې شو. دورغام د مصر په لویشت کې پلټنه وکړه خو ملک شادر او زامن پیدا نه شو کړی. په دې قاهره کې به هر ورځ دا ډنډوره خپرېده چې یو ورځ به خبر راته چې ملک شادر هغه ځای کې دی، خو بله ورځ به خبر راته چې هغه یورشلم ته ورغلی او د هغه ځای خپل پوځونه راټولوي او په قاهرې باندې حمله کوي. عرض دا چې څومره په خلو کې ځای دی هغومره خبرې کېدي. په دې خبرو کې په زړه پورې خبره د هغه نوي مسافر و چې سرای ته نوی راغلی و. هغه سوګند یاد کړل او وی ویل ما ملک شادر او د هغه درې واړه زامن هلته په دمشق کې د سلطان نورالدین زنګي په دربار کې وکتل. سلطان نورالدین زنګي هم ملک شادر سره د عسکرۍ کومک د ورکولو ژمنه وکړه. په دې لړ کې د سلطان نورالدین زنګي دوه زامن هر یو صلاح الدین او شاهزاده ظفر د خپلو لښکرو مشري په غاړه لري. په دې ورځو کې د هغوی تر قومندې لاندې یو ډېر ستر پوځ راټولیږي چې تر څو ورځو پورې به د مصر په لور را روان شي. په دې ډنډوره کې دومره ځواک و چې انګازی ان تر وزارت پورې ورسېده. د دمشق نه راغلي دغه مسافر د دورغام تر مخه وړاندې کړ. دغه ډنډوره خپرونکي د دورغام تر مخه هم سوګند یاد کړ او همغه خبره یې ورته وکړه چې د سرای خلکو ته یې کړې وه. په دارالوزارت کې د دې خبرې په خپرېدو سره یو ډول هنګامه را پیدا شوه. حال دا چې دا خبره بالکل غلطه او درواغجنه وه، ځکه صلاح الدین او ظفر د سلطان نورالدین زنګي زامن نه وو. صلاح الدین د نجم الدین ایوب زوی وو او د اسدالدین شیرکو وراره وو. همدا ډول امیرزاده ظفر هم د صلاح الدین ډیر نږدې ملګری او دوست وو. امیرزاده ظفر د صلاح الدین په کور کې د هغه د خور زریافت سره واده کړی و. په دې خاطر د هغوی دواړو په ملګرتوب کې پوره نږدېوالی و او د دمشق په کوڅو او بازارونو کې به دا دواړه ملګري تل یو ځای لیدل کېدل. د ستور مزل د خپرونې خاصو مینوالو، د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان ته د دورغام بغاوت څخه له همدې سرلیکه دوام ورکړ. فاطمیانو په مصر باندې تر 200 کالو پورې حکومت کړی و. دا کورنۍ د سیدي فاطمي د اولادونو څخه وه. په دې خاطر ورته بنو فاطمه د فاطمي اولاده هم ویله. د بنو فاطمي بهري او بری ځواکونه دومره ځواکمن و چې د سپین مسلمان پاشا به هم ترې په ویره کې و. دوی د شیعه عقیدې خاوندان وو، خو د دوی په خلاف په بغداد کې عباسي خلیفه د سني عقیدې خاوند و.
خو په هغه کې هم دومره توان نه و چې بنو فاطمه تر فشار لاندې راولي. په مصر کې د پخوا څخه د شافعي عقیدې ځواک زیاتو، په همدې خاطر پکې شیعه ډله ځواکمنه وه. په دې اساس په مصر کې د شیعه عقیدې د حکومت د قیام سره سم خلکو شیعه عقیده ومنله، او بیا هلته د عقیدې په بنسټ کوم جنگ جګړه راپېښه نه شوه. د مصر بحري ځواک دومره ځواکمن شوی چې بحري کشتۍ به یې پرته له کوم ځنډ او خنډ نه د روم د بحر نه تېرېدي. د جبرالتر نه به د افریقې تر غربي سواحل پورې رسېدي او تجارتي سامانونه به یې منقولول. د یوې وینا له مخې د مصر تاجران د خپل عروج په وخت کې د افریقا منځنۍ برخې جیلچا پورې ورسېدل. خو بیا په دې سلطنت داسې چینجی ولګېد او فاطمي خلیفه دومره کمزورې او بې واکه شوی چې د قاهرې په قصر الکبیر کې بندي پاتې شو او د سلطنت په ټول کاروبار باندې د مملکت وزیرانو ولکه وکړه. په دې توګه خپل غرضي او ګټې پالنې مصر دومره تباه او برباد کړ چې اوس عیسویانو ته هم په خراج ورکولو مجبور کړي وو. او بیا داسې وخت هم راغی چې د مصر صدر اعظم د دمشق دربار ته د سلامۍ په خاطر حاضر شو. دا هم یو اتفاق و چې د مصر شاهي کلا ته د ورننوتلو سره سم مالک شادر د صلاح الدین سره مخ شو. مالک شادر وکتل چې دغه نوی ښایسته ځوان خپل اس دی او بل ځوان د اس سره څنګ په څنګ روان دی، امدې حیران کړي. د هغه په کتلو سره سم ملک شادر د خپل ځان سره وویل: ملک شادره، راتلل د مبارک شه چې د دمشق په قلا دی تر ټولو د مخه د دمشق د سلطان نورالدین زنګي د دواړو شاهزادګانو زامنو سره نورالدین محمود زنګي د داستان عناول 22 برخه. دا چې په راتلونکي برخه کې به له کومو پیښو او موضوعاتو سره مخ شو. ملک شادر نورالدین زنګي ته د څه لپاره راغلی، له هغه څخه مرسته غواړي. نورالدین زنګي به خپله مرسته ورکړي او کنه. دا او دې ته ورته پوښتنې به په راتلونکي برخه کې ځواب شي. په همدې ځای درنه زه عمران الدین نیکمل اجازه غواړم. تاسو چې هر چیرته استئ خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ، خو موږ در سره هم په دعاو کې ساتئ. الله مو مل ښه وختونه ولرئ.